جلسه 26 سه‌شنبه 18 ماه جوزا سال 1400 اجندا تلاوت چند آیه مبارک از کلام الله مجید، بخش سرود ملی، یک بحث آزاد الا تکمیل نصاب، دو بحث روی فرمان تقنینی شماره 75 در مورد قانون معاملات و امضای الکترونیکی از کمیسیون محترم مواصلات و مخابرات. دعای و ختم جلسه امروزی. تشکر. از محترم قاری صاحب نصاری تقاضا میکنیم که با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید مجلس ما را آغازگر شوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب كل أمورنا بالخير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تشکر. حال از همکارای تکنیکی ما خواهش میکنیم که سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان را به نشر بسپارند. تشکر د درنو تخنیکی همکارانو محترم قاری صاحب نه. مجلس ان شاء الله تر نصاب پوره کېدو پورې به بحث آزاد ته ادامه ورکوو. محترم منشي صاحب هغه دوستانو چې لیست کې ثبت نام کړی ده نوبتوار نه به ورته ورکړي نوبت. تشکر. به اجازه جناب رئیس صاحب و خیر میپردازیم به بحث آزاد. در ابتدا محترم دکتر صاحب گل محمد رسولی. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب رئیس صاحب، هیئت اداری، سناتور صاحبای معظم، رئیس صاحب دارالانشا و اعضایشان، رسانه‌های محترم. جناب رئیس صاحب،
ما پیروز هم یادآوری کردم وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب، در شمال بالخصوص در ولایت فاریاب ولسوالی قیصار نگران کننده بود. حال که امروز ما و شما شاهدش هستیم که قیصار سقوط کرد، تعمیر ولسوالی هم سقوط کرد، در اونجا قریه مانده بود و هم سقوط کرده. ما بیشتر از 150 نفر تلفات داریم از ولسوالی قیصار. هم در اونجا در بین 150 نفر ما 20 نفر شهید داریم، 30-40 نفر زخمی داریم و تقریبا 70-80 نفر از نیروهای قهرمان خود اسیر داریم پیش مخالفین و زخمی هایی که اونجا بودن کلشان به دست مخالفین اسیر شدن. در ضمن از تجهیز تمویل طالبان که از ولسوالی اونا به غنیمت گرفتن بیشتر از 8 اراده تانگ آموزته و بیشتر از 10 میل کلاشینکوف است و بیشتر از 10 میل فیکا و راکت. ببینید شما وقتی که مخالفین از هر ولسوالی که تصرف میکنه اینقدر تجهیزات و مهمات به دست بیاره، در آینده نگران کننده است که احتمال داره شهرها سقوط بکنه. جناب رئیس صاحب، از شما جدی تقاضا میکنم از حکومت مرکزی، از وزارت دفاع، وزارت داخله در این موضوع بی‌توجه نباشند. دیگه ولسوالی دولت آباد ما جناب رئیس صاحب در حالت سقوط قرار داره، در حالت محاصره قرار داره. دیروز ساعت 4 عصر 3 پستی ولسوالی دولت آباد سقوط کرد. در اونجا ما 6 نفر شهید داریم، 4 نفر زخمی داریم و امیال جنگ هم فعلا در داخل بازار ولسوالی دولت آباد جریان داره. اگر نیروهای کماندو در اونجا یا نیروهای هوایی زمینی به کمک از اونا نشتابند و به کمک از اونا نرسند، یک فاجعه دیگه در ولسوالی دولت آباد رخ میده. جناب رئیس صاحب، همچنان فعلا که ما میبینیم تشکیلات لیوای فاریاب ناچیز مانده، کسی که اونجا روتیشن شده دوباره نرفته، کسی که شهید شده زخمی شده به جایش پرسنل دیگه استخدام نشده. فعلا که یک تشکیل یک لیوا مثلا 6000 7000 باشه، ما در لیوای خود بیشتر از 1500 پرسنل نداریم، تا سرباز تا افسر تا دیگه، و کل تجهیزات و مهمات لیوا هم در نقطه گوشهای فاریاب بند مانده. مثل که ما بر شما کندک اردوی ملی فعلا در قیصار از مرکز قیصار 5 کیلومتر فاصله داره، در اونجا در حالت محاصره قرار داره. اگر خدا نخواسته در این کندک توجه جدی از طرف وزارت دفاع صورت نگیره، ام کندک هم سقوط میکنه. در داخل کندک توپ دیسی اونجا موجود است، 10 اراده تانگ اونجا است، بیشتر از 100 نفر 150 نفر از فرزندان قهرمان افغانستان در اونجا است. خدا نخواسته دایم اگر بی توجه شود قرارگاه کندک هم در ولسوالی قیصار سقوط میکنه. جناب رئیس صاحب، بنابراین تقاضای ما هرچی عاجل از حکومت مرکزی همی است که نیروهای کمکی برشان بفرستند و یک دقیقه وقت بدین. مردم فاریاب را از این حالت نجات بده. جناب رئیس صاحب، ما در اخیر از جناب مارشال صاحب عبدالرشید دوستم سپاسگزاری میکنیم که از ولسوالی چارگانه آقچه که در حالت سقوط قرار داشت، حداقل ولسوالی پیزاوات جوزجان در حالت سقوط قرار داشت، با فرزند عزیز خود اونجا رفتن و این ولسوالی را از سقوط نجات دادن. نباشه یک فاجعه کلان که در شمال افغانستان در جوزجان است. ما اونجا بلدت دارم، بیشتر از جوزجان تا آقچه بیشتر از 40 کیلومتر 50 کیلومتر اونجا راه فاصله داره. در اونجا میره از همسنگران خود، از اردوی خود، از نیروی امنیتی خود دفاع میکنه و او را از سقوط دادن نجات میده. یک بار دیگر من تشکری میکنم. سلامت صاحب. تشکر جناب دکتر صاحب. محترم محمد نادر بلوچ. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه رئیس هیئت اداری و سناتور صاحبای بزرگوار، اول خو تشکری میکنیم از سناتور صاحبایی که و کارمندایی که در مجلس امروزی ماسک پوشیدن به خاطر نجات خود و به خاطر نجات دوستای خود. تشکری میکنیم. جناب رئیس واقعا مسئله کرونا جدی است. امیدوار هستیم که در این رابطه همه مردم افغانستان وزارت و همکاری با وزارت محترم صحت عامه و با دکتر صاحبات داشته باشند. مسئله دیگه جناب رئیس صاحب خدمت شما عرض کنم که ما فکر میکنیم که امروز نیروهای دلیر و شجاع افغانستان در مقابل
کسایی که میخواند که امنیت افغانستان بر هم بزنند آمادگی کامل دارند و ما میبینیم که هر روز جانای شیرین خود به خاطر این سرزمین فدا میسازند و امروز نیروهای امنیتی ما توانایی از را دارند که از مردم، از وطن، از سرزمین و از تمامیت ارضی کشور خود دفاع کنند که واقعا این احساسشان و این فداکاریشان قابل قدر است بر مردم افغانستان. جناب رئیس، مسئله دیگری که ما باید یادآوری کنیم که امروز هیچ کس در مقابلش خود مسئول فکر نمیکنه و این چیز از تروریسم خطرناکتر است و ما فکر میکنیم بی‌تفاوتی حکومت خود از بین میبره و نیروهای دلیر و شجاع ما را از بین خواهد برد. اون مسئله مبارزه با فساد است. شما شاهد هستین که اگر نامش اشتباه نگفته باشم که غزال عارس استعفا کردن و قرار معلوماتی که از بیش از 230 نفر مفسدینی که حتی توسط وزارت ها هستند در محاکم ابتدایی فساد اداری است اونا معطل قرار داده شدند. آیا این عدالت است؟ آیا به این عملکرد حکومت میتونه که خواستای مردم افغانستان برآورده بسازه؟ آیا حکومت میتونه که به عنوان سرکماندان اعلی قوای مسلح یک کسی که از درون ما را در بدر ساخته و نظام حکومت در حال سکوت قرار میده در مقابل از او بی‌تفاوت باشیم و نیروهای امنیتی خود میگیم که باید از دستاوردهای افغانستان و مردم افغانستان دفاع کنند؟ این غیر ممکن است. امیدوار هستیم که حکومت افغانستان در مقابل مفسدین ایستاد شوند و اونا را به میز محکمه بکشانند تا نیروهای امنیتی ما با قابلیت محاربوی و مورال بلند در مقابل دشمنان مردم افغانستان ایستادگی کنند. مسئله دیگه جناب رئیس، واقعا من سخت نگران هستم که صحبت‌های شورای امنیت و وزارت خارجه افغانستان باعث نگرانی مردم افغانستان شده و همچنان مورال مردم افغانستان ضعیف ساخته که شورای امنیت یک گپ میگه و وزیر خارجه افغانستان گپ دیگره. اگر هدف به خاطر خوشحال ساختن یک دقیقه وقت بتین. اگر بعضی از مسئولین افغانستان خوشخدمتی به کشورهای منطقه است و از این دیدگاه میخواند که صلح در افغانستان به وجود بیاد، ما فکر میکنیم که این صلاحیتشان نیست. کشورهایی که با خاطر از بین بردن افغانستان، جغرافیای افغانستان، هویت افغانستان پلان و استراتژی داره، هیچ وقت مردم افغانستان با همچون مسئولین هم صدا نخواهد بود. حتی با دوستای بین المللی هم صدا نخواهد بود. مردم افغانستان، کشور افغانستان از خود تاریخ دارند، هویت دارند، جغرافیا دارند، تابع هیچ کسی نخواهند شد. امیدوار هستیم در شرایط اساس افغانستان بزرگمردای ما به خاطر منافع کلان مملکت فکر کنند، نه به خاطر خوشخدمتی کشورهای منطقه. مسئله دیگه جناب رئیس صاحب، ما سخت نگران عزیزیم که بعضی از وزرای که در تیم دکتر صاحب اشرف غنی هستند، ما اونا دعوت میکنیم در کمیسیون و متاسفانه حضور پیدا نمیکنند. این سوال است بر ما. چرا دوگانگی است؟ کسایی که در تیم دیگه هستن اونا حاضر میشن، آیا این از کجا دستور میگیرن؟ کسایی که ارتباط نزدیک با ارگ دارن حتی شورای ملی را در نظر نمیگیرن، فکر میکنن که مستقل هستن، آنچه که از صلاحیت خود از رئیس جمهور بلندتر فکر میکنن. امیدوار هستم که در جنبندی بیا کسایی که در کمیسیون ها حاضر نمیشن مورد توجه قرار بگیرند و تحت فشار قرار بگیرند که حاضر شوند به خواستهای مجلس سنای افغانستان احترام قائل شوند. تشکر از توجه شما.
تشکر بلوچ صاحب. حاجی صاحب امان الله عظیمی. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. جناب رئیس صاحب، هیئت اداری محترم سناتور صاحبان و دارالانشا لوی رئیس صاحب، همکاران چالاندی می خورو کستا مشکلی جناب منشي صاحب ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. خدای دې وکړي چې د دغه ناولې آفته څخه ټوله الله تعالی راوساتي. جناب رئیس صاحب، دلته خو موضوعګانې ډېرې دي. په روزګان ولایت کې هم یو ولسوالي سکوت شوه. زما په نظر دا د کندهار د قومندانې امنیې د بېکفایتۍ سکوت شوله چې موږ هغه ته بار بار وویله. زه دا مناسب نه بولم چې دغه خبرې اوس په تی اورم د دې میک د لارې. خو په هر ترتیب نه دا معنا ده چې اوس موږ یو ولسوالي سکوت چې زموږ حکومت مورال د لاسه ورکوي. نن د والي په وینا چې په ولایت روزګان کې برایي د چورې ولسوالۍ ته یو قوت ورسېدی چې نارتو ته به مې انشاءالله والعزیز نن ورسېږي. هلته تیارو څه تخنیکي مشکل پیدا کړی و. یعنې والي صاحب نن ماته ویل چې نن د قومندانۍ مخ ته په څه خلک راغلي وه چې موږ د خپل حکومت څخه دفاع کوو. ولې زما غوښتنه دا ده جناب رئیس صاحب چې موږ دلته د مشرانو جرګې په تالار کې ناست یو. موږ باید حکومت تهدید نه کړو. زه د دغه میکه د افغانستان د ګوټ په هر سیمه کې چې هر سرباز دی زما د دغه ځای ورته سلام دی. موږ د هغو سربازانو په شهامت دلته ناست یو. هغه سربازان دغه مرکزي حکومت موږ ته روزي. دا موږ نسو روزلی. موږ د یوه د ګیزه ولسوالي نه وروزل. هېڅ شی مو نسو رسولی. خو تیاري نه لرو. دا خو د نظام په واک کې دي. خو غوښتنه مې دا ده چې موږ یې تهدید نه کړو او موږ د دې حکومت او د دې جمهوریت حمایه وکړو، تر شا یې ودرېږو. موږ د بې حکومتۍ او د طالب د حکومت د دواړو خوند کتلی دی. موږ چې دلته نن ناست یو، موږ د دغه حکومت و د دغه نظام د سر په صدقه او د هغه سرباز چې د بدخشان په غرو یا د نیمروز په ریګو کې نه ناست دی. دلته بعضې دوستان یې پېژني. موږ دغه یو قومندان صاحب عبدالعلي په نامه د ګیزه د ولسوالۍ و. د خپلې کورنۍ په خدای قسم 50 کس انسانان په مرګ ورکړي دي پر دغه نظام باندې. خو دلته بیا هم د حکومت مخالفین دا پسې وایي چې دا ولسوالي د خرڅه کړه. زه وایم چې موږ خپل ملي امنیتي ځواکونه تایید کړو او ویې نازوو او شکایت یې ونه کړو. دا مې غوښتنه ده او د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده، ستاسو مې غوښتنه ده چې د دغه نظامیانو سره لکه رئیس صاحب د امنیت ملي یا وزیر صاحب د دفاع چې موږ یې ووینو چې دغه روزګان یا هغه نورو ولایتو ته توجه وکړي چې اوس یې هم کړې ده، خو چې بیا هم ښه ته را توجه وکړي موږ دغه غږ ور ورسوو. نوره والسلام. مننه. تشکر. ډېره مننه جناب حاجي صاحب. حاجي صاحب رحمت الله اڅکزی. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس هیئت اداري او ټولو سناتورانو صاحبان، اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د ټولو خلکو خپلې خطاوي دي، خدای دې خیر پېښوي. جناب رئیس صاحب لکه عظیمي صاحب چې اشاره ورته وکړه، د روزګان په ولایت کې هغه قوي ولسوالي شو، هغه د ګیزه ولسوالي وه. ځکه چې دغه سړی د دښمن په مقابل ډېر قوي و، ډېر جدي و. نو د دې سړي تاریخ که سړی وګوري چې اول دی راولاړ سوی سره کم دی. 12 نفره په اوله ورځ طالبان وژلي دي په خپله کمبله باندې چې هغه ورغلي وه. مخکې د دوی شهیدان سوي وه چې په هغه وخت کې جناب کرزي صاحب کومک سره کوي، هغه پیسې یې غوښتې، بیا دی مجبوره سوی د کوره پراوتلی و. نو د هغه ورځې سره لکه عظیمي صاحب چې اشاره ورته وکړه ډېر شهیدان یې د خپله کورنۍ څه ورکړي دي. دا د جرأت و چې په یوازې سر باندې تقریبا د 3 میاشتې کېدل چې دا ولسوالي محاصره وه د استقامت وکړي. جناب رئیس صاحب په تېره یکشنبه کې ما وویله د یکشنبې څخه بیا تر نن شې شنبې پورې درو ولسوالیو سقوط وکړي جناب رئیس صاحب. او زما په فکر که دغه وضع په دغه شکل باندې ادامه ولري در بلې سې شنبې پورې به جناب رئیس صاحب 15 ولسوالۍ سقوط وکړي. زه خپله د ولسوالۍ د سقوط خاص جناب رئیس صاحب تشویش نه لرم، ځکه چې اوس هم هلته د دوی د حاکمیت دونه مسافه نه ده لاندې جناب رئیس صاحب.
داسې ولسوالۍ سته چې د ولسوالۍ په انګړ کې د یوې کوټې څخه بلې کوټې ته په شوخي باندې ځي، په ولاړې باندې نشي تللی جناب ریاست. که واقعیت ووایي نن مجبوره یې شوي وایي جناب ریاست. مشکل دا ځای دی جناب ریاست چې یارې هغه زموږ سربازان هلته 7 میاشتې 8 میاشتې محاصره وي، کورونه یې شاته، فامیلونه یې شاته پاتې وي، اولادونه یې شاته پاتې وي، او بیا هغه دغه مخ په ایسته پسې ورک سي جناب ریاست، شهیدان سي. نو ما بیا هم جناب ریاست پیشنهاد تاسو ته دا دی چې هغه ولسوالۍ چې دولت یې نشي ساتلی، زمیني اکمالات یې نشي کولی، کومک نشي ورسوی، هغه دې په هر شکل یې چې اوس له دښمن د منګولو راوباسي. دوم جناب رئیس صاحب طالبانو یو بیانه ورکړله، هرکلی یې کوو، مننه ځینې کوو چې هغه افغانان چې د خارجي قوتو سره په مختلفو وختو کې کار کړی دی په نظامي او غیر نظامي کې، د هغو سر او مال محفوظ دی، امنیت یې ګواښ نه دی. دا موږ مننه کوو جناب رئیس صاحب. خو یوه شي ته باید طالب هم متوجه سي. دلته د 2 حالاتو د طالب دغه بیانونه د خلاص، یو دا دی چې فقط د دنیاوالو په سترګو کې خاورې وراشي او هغه افغانان چې دوی خپل د غچ د اخیستلو اراده لري هغه پر کراره کوي. یو حالات به دا وي. دوم به دا وي چې کوم هغه د دوی شرکیان دي د ولسوالیو د ولایتو په سطحه باندې جناب رئیس صاحب، پر هغو به د دوی حاکمیت نه وي. موږ د دې شاهدان یو جناب رئیس صاحب چې 2-3 کاله مخکې په مالي پولیسو کې وظیفه درلوده، په ملي پولیسو کې درلوده، په اردو کې درلودله. هغه 2-3 کاله مخکې وخت ورکړي هغه جناب رئیس صاحب راوتلي دي، د خپل اولاد خدمت کوي، نور یې نه غوښتل چې په نظام کې کار وکړي. خو متاسفانه به وایي چې هغه بیا هم شهیدان سوي دي. یو هلک جناب رئیس صاحب 6 کاله مخکې شاوله مالي پولیس جوړ شو، د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې و. 6 کاله مخکې جناب رئیس صاحب راوتلي، فقط 7 میاشتې کې تېرې کړي دي. په ګمرک کې دوی ته معلومیږي د یو نیم سناتوران صاحبان څه زوړ ګمرک ورته وایي دلته دوکانونه دي اوس جوړ شوي دي، دا 15 کاله کېږي دلته دوکان کوي، بیا به یې شهید کړي. 5مه اوضاع کې جناب رئیس صاحب تقاعد شوی یو ډګروال و، هغه په هغه تېره هفته کې شهید کړي. نو طالبان یې دغه یوه شي ته متوجه سي، که چیرې دا په واقعیت سره دا بیانه ورکوي، مننه کوو. د مهاجرت مخه نیول کېږي، د افغانانو د تګ مخه نیول کېږي، او دا زموږ هغه اساسي سرمایه ده جناب رئیس صاحب. تشکر، مننه چکزی صاحب. محترمه گلالای اکبری به تعقیبشان دکتر صاحب انارکلی هنریار. با عرض سلام به اجازه رئیس مجلس و حاضرین محترم در تالار. جناب رئیس مجلس، واقعا جای داره از نیروهای امنیتیمان در سر تا سر افغانستان تشکری و سپاسگزاری بکنیم. بسیار حالت کشور بحرانی است و فشار جنگ بالایشان زیاد است و این فرزندان دلیر و قهرمان ما نباید همیشه تشکری و سپاسگزاری بکنیم و از غیرت و همت و شهامتشان تشکری بکنیم. با واقعیت قسمی که گزارش ها میرسه و از طریق رسانه ها میبینیم در اکثر ولایات جنگ جریان داره. ولایات های جنوب، جنوب غرب، شمال، شمال شرق، بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، اکثر و ترورا و کشتارهای زنجیروی در اکثر ولایات از پایتخت گرفته. ولی تا چی وقت ما امیدواری عزیزیم که به صلح برسیم و به صلح وصل شویم و صلح به افغانستان بیاید. ولی آقای خلیلزاد میآید اینجا صحبت میکنه و میگه نمی طرح مسئله میره قبول کنین، وقتی که میگن آتش بس، وقتی میگن جنگ شدت پیدا کرده و میگه به ما چی؟ ببینین این نه میانجیگری است، این نه مسئولیت است، این نه همکاری است و نه این احساس و توجه به این صلح است. اگر ما صلح میخواهیم اول جنگ باید بسته بکنیم، اول آجنده و برنامه خود داشته باشیم و باز بریم به یک صلح دوامدار و به یک صلح پایدار. من امیدوار هستم که در راستای ناامنیا که خصوصا فاریاب و جوزجان، بسیار فاریاب وضعیتش خراب است و در این حالت و مردمی عزیزمان نجات بدیم و همکاری بکنیم و از دولت هم جدا جناب رئیس صاحب شما همکاری بخواهید که ولایت هایی که وضعش خراب است و جنگ شدید است در این ولایت ها رسیدگی جدی صورت بگیره. دیگه گفتنی ندارم. از همه‌تان تشکر.
تشکر اکبری صاحب که از وقتتان خوب استفاده کردین. هنریار صاحب. تشکر. دلوی او بخون که خدای په نامه جناب رئیس صاحب استاسو او ټولو سناتور صاحبانو مشرانو په اجازه سهار مو نیکمرغه. کورونا جدي ونیسو ځکه هغه صحي راهنمودونه چې موږ مراعات کوو یوازې خپل ځان په خاطر نه ده، زموږ د هیوادوالو په خاطر ده. کیدای شي موږ صحتمند ناقل واوسو او هغه کسان چې په کورونا مصابیږي د هغوی وضعیت خراب شي او ځانونه له لاسه ورکړي او د هغوی وینه زموږ په غاړه کیږي. هیله لرم چې کورونا جدي ونیسئ او نن متاسفانه ځینې زموږ هیوادوال د کورونا له امله په شهادت رسېدلي. نن هغه خبر نه چې خبر شوم استاد نظر زلمی چې یو علمي کادر زموږ د هیوادو ډېر ځوانان یې روزولي دي، تربیه کړی او دوی د کانکور د آمادګي لپاره ځوانان آماده کول. متاسفانه د کورونا له امله خپل ځان له لاسه ورکړ. روح ښاد وي، یادونه یې ګرامي. زما غوښتنه بیا هم اول خپل مجلس نه دا ده چې باید ماسک وکاروو، فاصله مراعات کړو تر څو چې خپل هیوادوال خپل نور هیوادوال ځانونه وژغورو. مسئله دیگه که اشاره می کردم، حفاظت از دارایی عامه مسئولیت هر افغان است. ما هر یک روز بعد شاهد پراندن یک پای برق هستیم. هر کسی که هر گروه تروریستی که است، از هر طرف که سازماندهی میشه یا مافیای اقتصادی است، هر کسی که است بالاخره دارایی عامه را ضربه میرسانه و یک ضربه بزرگ است. من تشکری میکنم از زحمات شبانه روزی کارمندای شرکت برشنا. واقعا که در وقت شب رسیدن تا پایه ها را ترمیم کنند، مردم در روشنایی قرار بگیره. مانو جمعه شب ساعتای 6:30 بجه پایه ها ترمیم شدن ولی شب باز هم پایه را زدن. واقعا به ما شرم است من حیث افغان. همکاری مردم در این پروسه خیلی ضرور است. چی گونه از مردمی که در محل بود و باش دارن در او آزادانه بمگذاری میشه و پایه های برق منهدم میشه. شرم است به خدا به ما که ما نمیتونیم از پایه های برق که دارایی عامه است از او محافظت کنیم. مسئله دیگه مسئله صلح و جنگ است. من از نیروهای امنیتی و دفاعی خود حمایت میکنم که در هوای گرم به بسیار مشکلات از وطن دفاع میکنن. روح شهدایشان شاد باشه، برای زخمی ها شفای عاجل میخوایم. برای ما پروسه صلح جنگ یک سوال خیلی بزرگ است. کدام پروسه صلح؟ تا وقتی که جنگ خاتمه پیدا نکنه، آتش بس نشوه، هیچ پروسه قابل نتیجه نیست. سفرهای مکرر آقای خلیلزاد به کابل درست است که تلاشهایشان به پروسه صلح نشان میده، ولی این تلاش نیستایی که اینا فشارهای جدی را بالای طالبا وارد نکنن، آتش بس نکنن، هیچ پروسه صلح هیچی رفت آمده نتیجه نمیده. باز هم تقاضای ما است که افغانستان از یک طرف کرونا، از یک طرف از مردم افغانستان قربانی میگیره. از جامعه جهانی، از کشورهایی که مستقیما و غیر مستقیم در پروسه صلح دخیل است، تقاضای ما است که باید این پروسه را همکاری کنن. اول به طرف یک آتش بس بریم، جنگ که بسیار شدید جریان داره این آرام شود تا ای که پروسه صلح نتیجه بده. تشکر. تشکر ناریار صاحب. اکبری صاحب و صالح صاحب کرونا را جدی بگیرن. شاغل الکوزی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت ماپ رئیس صاحب او معاونینو صاحبانو، منشي صاحب او ټولو سناتورانو صاحبانو، د دارالشاه محترم لوی رئیس صاحب او مطبوعاتو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زم خپل په نوبت ټولو شهیدانو ته که د کورونا د امله مړه دي او که د جنگ د امله مړه دي، که نظامي دي که ملکي دي، ټولو ته دعا کوو الله تعالی دې وبخشي، خدای تعالی دې جنت فردوس په نصیب کړي. جناب رئیس صاحب دا د مشرانو جرګې تولیزونه او دغه مطبوعاتي بخش دا زما خبرې هره ورځ کته کوي. نه پوهېږم چې دوی ته د چا د خوا دغه اخطار ورکول سوی چې زما خبرې کته کړي او زما خبرې باید کته نه کړي، بیا د خوا نه بدوي. جناب رئیس صاحب د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی او په ډېرو ولایتونو کې جنگ دی، مشکلات دی، ستونزې د ناخوالې دي.
هر ورځ مو ځوانان په شهادت رسیږي، هر ورځ مو سیاسرې کونډیانېږي، هره ورځ مو سیاسرې بې اولاده کېږي، پلرونه هم بې اولاده کېږي. جناب رئیس صاحب دا اوس تاسې وګورئ په یوه میاشت کې موږ تقریبا 15-16 ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي، لوی شعراوې د طالبانو لاسته ورغلي دي، د افغانستان ډېر اراضي د طالبانو لاسته لوېدلې ده. تاسې وګورئ اوس 30% 40% اراضي د حکومت په لاس کې نه ده. جناب رئیس صاحب باید حقیقت ته موږ مراجعه وکړو چې حقیقت څه دی. جناب رئیس صاحب د افغانستان پر ولسمشر دا غږ کوم چې نور هغه امریکا طلبه خلک، هغه غربیان، هغه د کوپارو او د امریکایانو انګریزیانو څخه چې راوستلي خلک دي په هر کې پر تا باندې راتاو دي یا نور دي یا موقفونه ورکوي، نور د دې څخه صرف نظر وګرځوه. جناب رئیس صاحب جمهور د افغانستان هغه رښتینو خلکو ته مراجعه وکړه چې هغه مجاهدین دي، چې هغه د اسلام او قرآن او دین په او د افغانستان په عنعناتو پوهېږي، باید هغو ته مراجعه وکړي. د افغانستان مسؤلیت او د افغانستان واک باید مجاهدینو ته جناب رئیس صاحب وسپارل سي. دا خلک چې په امریکا کې هلته هوټلونه کوله، هلته نور کارونه کول، هلته اوس به داسې خبره وکړم هغه به نه کوم، هلته هغه کارونه کولن راغلي د افغانستان پر ولس باندې مسلط دي. د دغو په کول څوک کوي جناب رئیس صاحب؟ د دې پاسپورټونه په جوب کې دي، هر وخت چې سودا سوله میدان کې منظم ټکټ یې لا کړی دی، تاریخ یې پکې نوشته دی چې کله به وتښتېږي کله به ولاړ سي. د دوی اولادونه، د دوی ماینه نور دا ټول په امریکا او لندن او روسیا او په نورو ځایونو کې ناست دي. دی دلته ماته څنګه په افغانستان کې امنیت راولي؟ د افغانستان په بچیانو څنګه خوا به دی؟ جناب رئیس صاحب دا اوس ماته د جلال آباد ته چا زنګ ولی چې زما ورور په کومندو کې شهید سوی دی، نن یې 5مه ورځ ده چې د هرات په کلي اردو کې پروت دی او دا د 5 ورځې کې نه انتقالیږي. دا چې د هراته څه نه را انتقالیږي دا به د فاریاب و جوجان و هلمند و روزګان په نورو ولایتونو څخه به څنګه زموږ شهیدان را انتقال سي؟ جناب رئیس صاحب د افغانستان د وسلوال پوځ سره ملي خیانت روان دی. ملي خیانت دا د جناب رئیس صاحب په افغانستان په هېڅ وخت کې په دا 20 کاله کې دونې تلفات زموږ ملي اردو ته، ملي پولیسو ته، ملي امنیت ته دونې تلفات نه دي رسېدلی لکه په دغه یوه میاشت کې. جناب رئیس صاحب تاسې دغه ته مراجعه وکړئ، تاسې چې موږ په یوه میاشت کې څو شهیدان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت لرو، آیا د دې مسؤلیت د چا پر غاړه دی؟ موږ پر دغه شورای امنیت باندې دا غږ کوو چې تاسې د افغانستان په بچیانو باندې، د افغانستان په ځوانانو باندې، د افغانستان پر سرنوشت باندې نور سات مه تېروو، مخسرې مه کوئ. هره ورځ تاسې جلسه ده، هره ورځ مو جلسه ده، د شپږ بجو جلسه مو ده، د 2 بجو یوه دقیقه وخت ورکړئ. وروره ولې یوه دې کار کوې؟ ته اوس ګوره دا حالات، ګوره دا مشکلات تاسې وګوره کومې خواته روان دي. د افغانستان خلک په ډېر سخت حالات قرار لري. جناب ډاکټر صاحب فیصل تاسې وګورئ په افغانستان کې څه حالات تېرېږي، دا اوس د افغانستان ولسونه په څه حالات قرار لري. هېڅوک خپل ژوند په امن کې نه بولي، نه د خبریال په امن کې دی، نه د سیاسره په امن کې نه ده، نه د سناتور په امن کې دی، نه د وکیل په امن کې دی، نه د مجاهد په امن کې دی، نه د مدني فعال په امن کې دی. تاسې وګورئ زموږ ملي اردو، ملي پولیس نور د اردو لیکو ته نه ځي. جناب رئیس صاحب نور د اردو لیکو ته زموږ نظامي ځواکونه نه ځي د دغه بې کفایته مسؤلینو د لاسه. ټول په غلا اخته دي، ټول په فساد اخته دي، ټول د خارج دپاره د خپل پیسو په راټولېدلو باندې اخته دي. جناب رئیس صاحب زموږ وسلوال پوځ په ډېر سخت حالات قرار لري. جناب رئیس صاحب وسلوال پوځ ته لاس وغځوه او د دغه منافقینو او د دغه مفسدینو غلو او د غفلت په خوب چې بیده دي د دغو څخه خلاص که او د افغانستان پر ولسمشر باندې دا غږ وکړه چې مجاهدین حاضر آمده دي چې د خپل وطن دفاع وکړي. مجاهدین آمده دي د افغانستان دفاع وکړي او د افغانستان د ساتنې دپاره او د خپل خاورې او د خپل ننګ او ناموس د ساتنې دپاره آمده اوسي، راووځي، سړکانو او کلیو باندو ته ولاړ سي او د خپل د وطن دپاره دفاع وکړي او سلې و چنټاوي هغه زړې سلاوي چې پټې کړي دي ترک حساب راویې باسه ودرېږه. نن د جهاد وخت چې په ارغنداب کې د جهاد کوه، نن جهاد ته ودرېږه. عظمي صاحب په روزګان کې مهرباني مایک چالان کړه. جناب رئیس صاحب تورن اسماعیل خان ته باید مراجعه وکړو چې په هرات کې ناست دی، څېره ده باید راپورته سي. په جلال آباد کې تاسې خپله ملا وتړئ، په پنجشیر کې د دغه عزتیار صاحب راپورته سي. ډاکټر صاحب فیصل ته ولې ملا نه تړې؟ ټول دغه مشران چې دلته ناست دي، انجینر صاحب محمد خان دی چې زموږ مشر دی، دا ټول مشران دغه دي ناست دي. وروره دلته باید راوځي، نور ملا یې وتړو د افغانستان د دفاع دپاره، د افغانستان د ساتنې دپاره. خویندې دې زموږ سره ملا وتړي، د خپل ورونو او خپل د دې ننګ دې وکړي او نور دې د دې مشکلات ستونزو ناخوالو خلاص کړي او کورنام جدي ونیسي. وروره زه نه کې مریض یم، ډېر بخښنه غواړم، پر خدای مو سپارم. تشکر، مننه له کوزی صاحب. کاش که د نیکتایي لرونکي مجاهدین موږ ته وخت ورکړي، موږ آماده یو که چیرې د نیکتایي لرونکي مجاهدین موږ ته وخت ورکړي.
محترم عزتیار صاحب معاون اول مجلس. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب رئیس صاحب، محترم منشی صاحبانو او خویندورونو د سناد مجلس د معزز و غرو په اجازه، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب رئیس صاحب، در گام اول متاسفانه دیرتر خبر شدم سناتور صاحب عبادالله نقشبندی که جناب حنفی صاحب میشناسندشان، در دور اول هم رای ما بودند، از جمله سناتور صاحبای تحصیل یافته، شاعر، ادیب و یک شخصیت فریخته علمی بودند. متاسفانه که خبر شدند وفات شدند، درگذشتند. ما به این مناسبت میخوایم مراتب تسلیت خدا به خانوادهشان و مردم بلخ و به سناتور صاحبای بلخ که در اینجا هستند عرض بکنم. چرا دقیق نفهمیده بودم، گرچه که یک تسلیت داده بودم، ولی از جایی که عضویت مجلس داشت و واقعا یک انسان شریف بود، یک انسان به تمام معنا عالم بود، ادیب بود و آرام بود و آدم بسیار حلیم و متواضع بود. خداوند مغفرتش بکنه، جایش خالی است. در این زمان دو نفر از شخصیت‌های دیگه هم در نتیجه کرونا، یکی حاجی ولی خان از مثنوی خانه و شاهنامه خانه معروف افغانستان و استاد نظر ظلمه، کسی که در قسمت ریاضیات و کورس‌های آموزشی مردم کابل خصوصا جوانان و تحصیل یافته را کمک میکرد. این دو نفر به نسبت مبتلا شدن به کرونا از بین رفتن. بر روح همگیشان درود میفرستم، در این زمان که بر روی همه شهدا درود میفرستم و واقعا جای زینا خالی است. طور که سناتور صاحبا فرمودن کرونا را جدی بگیرین. کرونا در این دور طفلا را هم گرفته، جوانا را هم گرفته، بلندسنا را هم گرفته، هیچ کس استثنا نیست و حتی کسایی که واکسین کردن اینا را هم گرفته. یک بار که کسایی را گرفته اونا را هم گرفته. با او دلیل جدی باشین سناتور صاحبا، همه مردم بگوین. و از شمال افغانستان به صورت خاص از گوشه و کنار کشور در قسمت قطع شبکه‌های مخابراتی شکایت متعدد رسیده. ما امیدوار هستم که کمیسیون محترم و وزارت مخابرات نظارت جدی داشته باشه، خصوصا در ولایاتی که جنگ است. از نبود شبکه‌های مخابراتی دشمن حد اکثر استفاده را میکنه و باید در این عرصه توجه جدی صورت بگیره که شبکه‌های تلفن فعال باشند و مردم استفاده بکنن، هم نیروی امنیتی از این استفاده خود داشته باشند. بحث سوم سناتور صاحب محترم، ما صحبت‌های بلوچ صاحب در رابطه با عدم حضور و عدم پایبندی و عدم قانون مداری تعدادی از مسئولین حکومت تایید میکنم. واقعا یک معضله است. یا قانون میشکنانند، اینا تمرد میکنن، اینا اعتنا نمیکنن نسبت به فیصله مجلس و این قابل تحمل از این بیشتر نیست. کسایی که مستقیم به اداره امور رابطه داره، کسایی که مستقیم به ریاست جمهوری رابطه داره، سر کس دیگه حساب نمیکنه، نه سر قانون، نه سر شورا، نه سر تعهد. این قابل تبدیل نیست و اینا باید پایبند باشن. یکی از این را متوجه باشه سناتور صاحبا و مردم افغانستان، یکی از عوامل که وطن به این حالت رسیده اینمی قصه است، اینمی جنجال است که متاسفانه مردم افغانستان به او مواجه است. خودسری، قانون شکنی، برخوردهای سلیقوی، برخوردهای تیمی و گروپی، این افغانستان را به تباهی کشانده. یکی از عواملش است. اگر در این عرصه اصلاحات نبیاید یا پاسخگو نباشند یا از حق نظارتی شورا مستفید نشن، حق نظارتی اونا را کمک میکنه. در حقیقت دیگه اینا مامور نیستن، اینا پاسخگو نیستن. یا چه حالا ببین برشنا نمیاد، اداره امور نمیاد، 10 تا اداره دیگه نمیاد که پاسخگو باشه. بادر خیلی قانون اثر که تطبیق میکنه. از که میخواین که دیگه پاسخگویی داشته باشن؟ دموکراسی، مردم سالاری، قانون مداری در کجا تطبیق شود؟ سر که تطبیق شود. جناب رئیس صاحب این مسائل وجود داره. ما مسئله غرب کابل سناتور صاحب محترم، اگر دولت به غرب کابل توجه میکنه، طرح امنیتی را که رئیس جمهور وعده کرده او مردم غرب کابل با توجه به تهدیداتی که اینا همواره داشتن امور تطبیق میکرد، وضعیت به این حالت نمیرسی. وضعیت به حال نمیرسی که امروز در فضای مجازی، در توییتر و در فیسبوک و در دیگه شبکه ها یک غوغا برپا است.
غوغای نسل کشی، غوغای قوم کشی، غوغای دیگه که تمام ضرر از این متوجه مردم افغانستان است، متوجه نظام افغانستان است و این مردم حق داره که صدای خودشون بکشن. تا چه وقت میگن؟ وقتی که وعده کردن یک طرح متناسب امنیتی با توجه به وضعیت منطقه داده شود، جلوگیری شود، با مردم تفاهم کردی، باید عمل بکنی به او. عمل نکردی عواقبش رقمیه. بحث دیگه که جناب رئیس صاحب ما دارم، امیدوار هستم که زیاد طولانی نشود. 2-3-4 تا مسئله است که حکومت اگر این را مد نظر نگیره وضعیت کشور خراب میشه، کارت به استخوان رسیده و این باید ما دیگه از اعمال فاتحه نظام و نظامداری و آینده را بخوانیم. ما از حضور جنرال صاحب مارشال صاحب دوستم در میادین نبرد استقبال میکنم و این را پیشنهاد کرده بودیم که تمام بزرگای افغانستان، تمام کسایی که موثریت دارن در بین مردم، اینا باید از امو امکانات خود استفاده بکنن، برن در کنار مردم خود قرار بگیرن و از زمینایی که وجود داره از زمین‌ها برای آوردن نظم، امنیت و بیرون راندن دشمن استفاده بکنن. این ظرفیت در وجود کلان‌های افغانستان طوری که پیشترک جناب رئیس صاحب کمیسیون امنیت داخلی ما گفتن وجود داره. ما امیدوار هستیم که حکومت هماهنگی داشته باشه، در این مورد تشریک مساعی با هم دیگر داشته باشن، از وجود از این نیروها و ظرفیت ها استفاده بینه صورت بگیره. حال مارشال دوستم با بچه خود در سنگر است. این ما کمتر میبینم کسی دیگه ای که بیای با همین خصوصیت خطر قبول بکنه، جنگ قبول بکنه، در کنار مردم قرار بگیره، بره جنگ بکنه که طالب. خب از همین زمینه باید استفاده کنیم، از این باید استقبال بکنیم، دیگه برون، کل ما بریم. ما همین رقم در ولایت ما یک بار گروپ پیدا میشه، همه میرویم استاد میشیم که برادر وضعیت وطن ما بیشتر از این خراب نشه. 2-3 تا پیشنهاد دارم در پالوی از این که از این ظرفیت ها استفاده شود. باید یک طرح امنیتی یا استراتژی جدید امنیتی متناسب با وضعیت و نیازمندی هایی که با او مواجه هستیم از طرف حکومت ساخته شود. بازنگری در استراتژی امنیتی یکی از نیازهایی است که باید صورت بگیرد. بحث دوم در مدیریت نهادهای امنیتی و دفاعی کشور مبتنی به نیازمندی ها از شخصیت های موثر استفاده شود و در اینجا بازنگری صورت بگیره. اگر بازنگری صورت نگیره، مدیریت جدید به وجود نبیاید، سناتور صاحبا مطمئن باشید که اوضاع بیشتر از این وخیم میشه. افغانستان در پرتگاه سقوط است، سقوط میکنه. بحث سوم که داریم جناب رئیس صاحب مسئله صلاحیت نهادهای امنیتی و دفاعی وزارتخانه برشان داده شود. صلاحیت ها در نمی صلاحیت و در نمی شرایط به دست از اینا نیست. صلاحیت از دست از اینا رفته به گرگان با یک نهاد سایه دیگه، با یک اداره موازی دیگه که قانون قطعا تعریف از اون نداره. شما در این شرایط میبینید شورای امنیت تعریف داره که تمام مقررات رو میکنه. شورای امنیت کدام در قانون جایگاه داره که همه اجرات اونا میکنن. برادر این همین مسئله باعث شده که وضعیت وطن وخیم شود. بده صلاحیت ها رو به ادارهش، امنیت صلاحیت خود داشته باشه، وزارت داخله صلاحیت خود داشته باشه، دفاع صلاحیت خود داشته باشه، مطابق قانون ذاتی افسران مشخص ساخته که صلاحیت رئیس جمهور کجاست، از وزیر کجاست، از لوی رئیس کجاست، از رئیس کجاست، کدام است. با این اساس اما امروز نادیده گرفته میشن. قماندان امنیت ولسوالی با 100 تا واسطه توسط شورای امنیت مقرر میشه. شما قضاوت بکنید حالا شورای امنیت به جای از اینکه طرح بده، استراتژی بده، با حکومت کمک بکنه چگونگی بیرون رفت از این وضعیت، او مصروف از است که قماندان امنیت چطور ولسوال چطور مقرر کنه، قماندان امنیت چطور مقرر بکنه. بحث دیگه آوردن اجماع سیاسی است. اجماع سیاسی باید در کشور به وجود بیاید، هم در پروسه صلح که باید تسریع پیدا بکنه، هم در جنگ و در مدافعه که ما با او قرار داریم. این اجماع سیاسی وقتی به وجود میاد که یک اعتماد ملی به وجود بیاید. اعتماد ملی مستلزم اجماع ملی است. با این اساس ما امیدوار هستیم که حکومت زمینه اعتماد ملی را به وجود بیاره، که اجماع سیاسی و ملی به وجود بیاید تا ما یک دست بتونیم هم به طرف صلح یک دست بریم،
هم به طرف دفاع در برابر وضعیتی که به او قرار داریم در او یک دست باشیم و امیدوار هستم که خداوند لطف بکنه وضعیت بسیار از این بیشتر بدتر نشوه و ما شما همگی ما مسئولیت داریم. امور رقم که علکوزای صاحب و سناتور صاحبا گفتن هر کدام ما نقش ما را باید بازی کنیم، چه در سنگر هستیم، چه در دفتر هستیم، چه در شورا هستیم، چه در جای دیگه هستیم. هیچ کسی خود تبریک کردن نمیتونه، اما مسئولین کسایی که تصمیم گیر هستن اونا در معرض اجرایی قرار دارن. بس از وجه است که نسبت به ما مسئولیتشون بیشتر است. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر جناب زیادی صاحب. محترمه سادات تمکلی، فوزیه جان سادات. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس هیئت اداری، درنو سناتور صاحبانو و تالار که حاضرینو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته زه هم په خپل وار سره غواړم دوه موضوعګانو ته اشاره وکړم. یوه دا چې پرون موږ وزارت مالیې ته لاړو، بله ورځ لاړو چې کومه ورځ د دوی وه او ملاقاتي درلودل د وکیل صاحبانو. باور وکړئ په وزارت کې هیڅوک نه و. د معین صاحب ارګ ته تللی و، وزیر صاحب هم وایي نشته، رئیس صاحب بودیجه هغه استعفا وړاندې کړې ده. نو ته کومه ځای چې هلته موږ دې خواخوا تجسس وکړو نو دې نه معلومات واخیسته چې د کاري پله او داسې راتنګه کړې ده په دې خلکو باندې چې په دې کې رئیس صاحب د بودیجې چې سید نصیر احمد نومېده، واقعا هغه داسې یو شخص و چې باور وکړئ چې یعنې هغه فرق د وکیل او سناتور نه ده کړی. هغه نه دی ویلي چې دا وکیل د رای اخلي او سناتور رای نشي اخیستی. نو په دې حساب باندې د زړه نه کوم سناتور چې خپل کار پسې ګرځېدلی ده دغه کار خلاص شوی ده. چې دا زه شخصا زه خپله دا غټه لویه ضایع ده. د ولسمشر نه غوښتنه کوم چې د کوم هغه چې وړاندې کړی ده خپل باید امضا یې نه کړي. او دویمه خبره په زدران صاحب هم همداسې پله تنګه کړې ده چې هغه هم دې ته اړ کوي چې باید استعفا ورکړي. نو په دې حصه کې د جناب رئیس صاحب نه هیله کومه چې که چیرې همداسې د وزیر صاحب سره وغږیږي تر څو موږ هم مشکلاتو سره مخ نشو او ولس هم مشکلاتو سره ستونزو سره مخ نشي. وزارت مالیه خو داسې ځای ده چې د ټولو مامورینو، د ټول ولس، د ټولو کارکوونکو هلته سترګې دي او که هغه شخصي کاربار لري، که هغه وظیفه لري، نو که داسې ګډوډۍ منځ کې روانې دا به بله لویه خلا رامنځته کیږي. او بل جناب رئیس صاحب لکه څنګه چې هغه ورځې موږ او سناتور صاحب د غزني معاون صاحب انجینر صاحب محمد خان خپلې هغه اندېښنې مو وړاندې کړې جرګې ته چې داسې کړۍ روانې دي چې دلته اوس په نام د هزاره کشي چې د خارجي د خوا نه یو ورځ مخکې ما اورېدلې وه، بیا په تاسف سره چې د موږ د حقوق بشر رئیسه نورو ځایو ته املا ماته ده، بیا داسې د نفاق خبرو ته چې نفاق افغاني وکوي ډېره بیداره او داسې چکه ناسته ده. نو دې نه ما غوښتنه دا ده چې افغانان که هغه پښتانه دي، افغانان دي چې دا هر وخت شهیدان کیږي، په شهادت رسیږي، مړه کیږي، که هزارګان دي، که پښتانه دي، که فارسیوانان دي یا تاجکان دي، دا ټول افغانان دي. دا اوس د کومې ویالې وبچکي چې دلته اوس دغه موضوع دوی اوس راخیستې را برسېره کړې ده، اوس دا نفاق افغاني کوي. موږ هغه ورځې هم ویلې چې موږ افغانان اوس پوه یو، موږ خپل دښمن پېژنو. هیله او خواهش مو دا هیلهمنده یم چې د حقوق بشر رئیسه خپل وظیفه وپېژني. هر چیرې هر ځای کې چې افغانانو ته زیان او ضرر رسیږي د هغو په ارتباط باندې خپل آواز اوچت کړي
چې نه اوچتوي. همدا اوس فرضاً موږ په جنګي ځایو کې په بادغیس کې هغه ورځې د موږ سناتور صاحب وویلې باور وکړئ 10 ورځې 8 ورځې کېږي چې مړي پراته دي او دا د دغو مړو د ښکلو په حساب باندې یو کوشش وکړي چې مړي د ساحې نه سره راوباسي او فامیلو ته یې ورکړي. دوی هم ناست دي او د اور لمنې ته پکۍ وهي. نو په دې ارتباط باندې د ما په نظر دا بیخي ملي خیانت ده. د افغانانو په منځ کې فرق اچول، تبعیض اچول او یو خانه جنگی و قوم جنگی کول دا که ښځه ده که نر ده دا چې هر څوک کوي دا خیانت ده د وطن سره. ډېره مننه. تشکر سادات صاحب. دکتر صاحب منگل و تعقیبشان نبیه جان مصطفی زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. د محترم رئیس اداري هیئت او د درنو سناتورانو او د درونشاه رئیس او غړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب رئیس صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اکثره ولایتونو کې جنګ زور اخیستی دی چې د هغې جملې نه زموږ د پکتیا ولایت تېره ورځ یو 2 پستې چې سکوتي کړی و خو بیرته هغه بیرته یې ونیولې. تقریبا یو 100 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. جناب رئیس صاحب په جنگ باندې مشکل نه حل کیږي. جنگ یوازې زموږ ته کونډې یتیمان پرږدي. جنگ یوازې زموږ ملک ورانوي او اقتصاد مو ختموي. نو په دواړو خواو غږ کوو چې د سولې خبرو ته ترجیح ورکړي او مشکلات ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د جنگ لارې هیڅ کله مشکل نه حل شوي دي او نه به حل شي. نو پیشنهاد مو دا دی په جنگ کې ولسونه بیچاره هغه وژل کیږي. جناب رئیس صاحب او بل د الکوزي صاحب خبرې زه خپله تاییدوم او دغه مجاهدینو ته چې رجوع ونه شي هغه خپله تجربه هم لري. هغه باید په مهمو پوستونو کې وګمارل شي تر څو چې دا جنگ مجاهدین مهار نه کړي. د خارجیان هیڅ کله مهار کولی نه شي. که چیرې خارجیانو جنگ ختمولی شي نو امریکایانو به ختم و. خو دا تر څو چې مجاهدین او زموږ دلته په داخل د افغانستان کې ورونه مهار نه کړي د خارج نه راغلي اشخاص د جنگ باندې نه پوهیږي. توجه نه مننه. منگل صاحب. محترمه نبیه مصطفی زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت رئیس هیئت اداری دارالانشا، همکاران عزیز و سناتور صاحبای محترم. ما باز هم اظهار سپاس و تشکری میکنم از سنگرداران دلیر و قهرمان شجاع افغانستان که در گرمای هوا از وجب خاک خود دفاع میکنند. بخصوص ما از ولایت جوزجان میگم باز هم اظهار سپاس و افتخار میکنم فرزند قهرمان و دلیر جوزجان یار محمد دوستم البته سنگر شکن بوده. واقعا بسیار خوش هستم که امروز شعارهای جوزجان تقریبا تا جای فعالیت های و عملیات های صورت گرفته و مردم جوزجان به نمایندگی مردم جوزجان از ایشان اظهار سپاس و تشکری میکنم. امیدوار هستم جوانای کشور، قهرمانای سرزمین، سنگرداران ما هر آن ازشان حمایت صورت بگیرد و بخصوص از مسئولینی که در رأس قرار دارند با امید از اینکه اینا مسئولیت خود را درک بکنن و احساس بکنن که در مقابل وطن و مادر وطن چی مسئولیتی را دارند. با امید از اینکه افغانستان به یک صلح سراسری نائل بیاید. با امید از اینکه سردمداران مملکت ما باید یکدیگر هم پذیر باشند، بپذیرند تا به کی ای جنگ، تا به کی ای کشمکش. مردم افغانستان خسته شدند، دیگر از جنگ بیزار شدند.
جناب رئیس صاحب چند روزه که جنگ در ولسوالی های جوزجان در هومی جوزجان وجود داره، البته شبکه مخابراتی هم مشکلات زیادی داره و شبکه مخابراتی از طرف شب قطع میشه و بعضا خیلی هم قطع میشه. این مشکلات مردم ما را بی نهایت زیاد کرده. با امید از اینکه توجه جدی صورت بگیره. چرا وقتی که میگیم که جنگ دشمنای افغانستان برام میاندازه و کسانی که مسئولین شبکه ها هستن اینا چی پرابلم دارن و چرا متوجه کارشان نیستن؟ کسانی که در رأسها قرار دارن چرا بی تفاوت هستن؟ چرا حکومت بی تفاوت است؟ با امید از اینکه مردم دیگه از این بی تفاوتی های از اینا خسته شده. باید که به خود بیان، باید مسئولیت احساس بکنن در مقابل مردم، در مقابل وطن. اگر این مردم ازشان پرسیده نمیتونه، اگر صدای مردم را نمیشنوه، بدانید که آخرین ناله مخلوق صدایی داره. بفهمه که این مردم هم خدایی داره. ناله های از اینا را خداوند میشنوه. روزی خداوند ازشان پرسان خواهد کرد اوجا چی جوابی خواهد دادن. و همچنان باید یادآور شوم جناب رئیس، کرونا بسیار بسیار مضر و مهلک خطرناکتر شده میره. شما جناب رئیس تصمیم میره در حرسی مشران جرگه افغانستان که اینجا بزرگای مملکت هستند، از لحاظ سنشان هم بالا هست، یک تصمیم میره بگیرین که به حساب از اینکه چگونه مثلا از سن 40 به بالا 50 و 60 اینا باید که احتیاط کنن. واقعا مرض خطرناک است، مضر است. در این عرصه مشران جرگه باید تصمیم بگیره. تشکر. زنده باشین از وقتی که دادین. تشکر مصطفی زاده صاحب. مولوی صاحب منصف بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب رئیس ماموس منشی صاحبا، سناتور صاحبا عزیز و همه حاضرین در تالار و با عرض سلام و ادب حضور همگان، به یک چند موضوع اشاره کوتاه میکنیم. اولی که موضوع امنیت در کشور، قسمی که سناتور صاحبا به او اشاره کردن، روز به روز اوضاع وخیم شده روان است. ولی کشورهایی که هم پیمان بودن با افغانستان و پیمان امنیتی را که از اینا قراردادش امضا کرده بودن، متاسفانه اونها هم به او پیمان خود پابندی ندارند، صرف ماند خود مردم افغانستان و تصمیمشان. حال موضوع به این برمیگردد که سیاستمدارهای کشور و کسایی که در بخش سیاسی اونها سهم فعال دارند با در نظر داشت مشوره های نیک خویش در عرصه تقویه نیروهای امنیتی و دفاعی توجه داشته باشند. مردم افغانستان در پاروی نیروهای امنیتی خویش قرار دارند. هر قدر که ضرورت به نیرو باشه مردم همراهشان همکاری میکنند. باید اینا تسهیل شوند، تجهیز شوند تا سقوط ولسوالی ها جلوگیری شود. در غیر از او اگر به نیروهای امنیتی انگیزه داده نشود، اونها تقویه نشوند، جنگ ها از این بیشتر که از شدت پیدا میکند. موضوع صلح، قسمی که از اوضاع معلوم می شود، اصل کلیدی ازی به نزد کشور پاکستان است. اگر جامعه جهانی می خواهد که صلح در افغانستان بیاید، با در نظر داشت شرایط موجود در کشور فشارهای لازم بالای پاکستان وارد شود که اونها وادار به شوند که طالبان را وادار به صلح بسازند. در غیر از او به هیچ گونه طالبان وادار به صلح نمی شوند. بعد از اینکه شروع شده است خروج نیروهای خارجی از کشور، طالبان به این فکر هستند که ما از طریق نظامی شاید برنده میدان شویم، ولی فکری از اونها هم غلط است. اونها برای غلط حرکت میکنند. به این شکل هیچ امید پیروزی نمی رود که اونها فکر میکنند. موضوع قطع شدن برق جناب رئیس و از بین بردن پایه ها و انفجار از اونها این روز به روز افزایش یافته است. در این عرصه ایجابی را میکنه که ریاست محترم برشنا در هر ساحه که پایه برق وجود دارد از همان منطقه گارد که از توظیف بکند، یعنی به همون مردم منطقه و پایه را بسپارد. ما فکر میکنم که همون معاش گاردها که در همین مسیری که پایه های برق در خطر هستند، قیمت امو یک پایه که سنجش شود بالاتر از معاش گاردا خواهد بود.
ولی در این عرصه اگر در مثل که پایه های روشن و اریبا و سایر شبکات مخابراتی توسط گاردهای مخصوص محافظت میشه، اینها هم محافظت شوند، راه دیگری نداره. در غیر از او هر شب یک پایه دو پایه انفجار داده می شود که این به بیت المال کشور خیلی که صدمه وارد می کند و از یک طرف یک ظلم خود شرکت برشنا شروع کرده است که صرفیه برق بالا برده است، ظلم دیگر جنایتکاران شروع کردند که پایه برق از بین میبرند که مال است که متعلق به همه بیت المال می شود. بنان در این عرصه ایجاب از این می کند که ریاست برشنا یک توجه خاصی در این عرصه داشته باشد. در غیر از او یک ضرر بیت المال کشور وارد می شود. موضوع اخیر موضوع کرونا است که همه سناتور صاحبا به او اشاره کردن. متاسفانه واکسین فکر میکنم خلاص شده است. نیازمندی هایی که به دوز دوم بود و کسایی که دوز اول واکسین نکردن، در این عرصه وزارت محترم صحت عامه باید کس آماده بسازه واکسین را که هم در مرکز هم در ولایات و تا جای هم واکسین مفید تمام میشه. ولی یک مرض وبا یک بلای عامه است که خداوند ایره نصیب همه مردم جهان کرده است تا باشه که آن توبه بکنن، از همون گناه های سابقه خود نادم شوند. متاسفانه به عوضی که توبه بکنن در همه جهان ظلم و بربریت و عصیان روز به روز زیاد شده روان است. تا زمانی که مردم توبه و درگاه رب العزت نکنن، من فکر نمی کنم این مشکل وبایی برطرف شود. از درگاه رب العزت صحت و عافیت برای همه جهان آرزو داریم، خصوصا به مردم کشور ما، و توفیق توبه. تشکر. تشکر جناب مولوی صاحب. شاغل حنفی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم رئیس صاحب، معاون صاحب، منشي صاحبانو، ټول قدرمن سناتور صاحبانو، خوند اورونو، ساشتم په خیر. رئیس صاحب محترم، وضعیت د افغانستان سناتورانو صاحبانو باس باندې وکړي. ټول وسلوال پوځ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خپلې خاورې دفاع کوي. سلامونه وړاندې کوو، خدای دې کامیاب او سرلوړي لري. رئیس صاحب محترم، زه د سناتور صاحبانو د خبرو په تاکید باندې د وسلوال پوځ پر مشرانو باندې غږ کوم. موږ وسلوال پوځ کارمان پوځ دی، متاسفانه چې زموږ مشران چې وسلوال پوځ رهبري کوي دا د کار خلک نه دي. زما د رئیس صاحب جمهور نه خواهش دا دی هم د لوی درستیز او هم د کندهار د کلي اردو د قمندان په ارتباط یو تصمیم ونیسي. زما د کندهار د کلي اردو د قمندان او د لوی درستیز څخه خواهش دا دی چې شرافتمندانه استعفا وړاندې کړي. دغه کوم مشکلات چې جوړ شوي دي دا د دغه کسانو د لاسه جوړ شوي دي چې د غفلت په خوب ویده دي، په خپل وسلوال پوځ باندې هېڅ نه خوابه دي او نه مشکلات ته رسېدګي کوي. که د ارزګان موضوع یاد کړو، خاص قمندان د کلي اردو دا د ګیزو ولسوالۍ په لاس ورکړه. که دوی تازه دمې قواوې ولېږلې وای، د دوی اکمالات کړي وای، دغه حالات به نه پېښېدی. نن په چوره و چنارتو کې سخت جنګ روان دی. متاسفانه چې نه تیاره ورغلې ده او نه د دوی اکمالات کړي دي. د ارزګان ولسونه حاضر دي چې دوی کومک سره وکړي، فقط اکمالات یې وکړي چې د خپل خاورې څخه دفاع وکړي. متاسفانه چې هېڅ حرکت تر اوسه پورې نه دی شوی چې هر چا ته زنګ ووایه. موږ په مجلس کې یو 3 ساعت هم د دوی مجلس دوام کوي، 4 ساعت هم د دوی مجلس دوام کوي. هلته منطقې د دښمن له لاسه لویږي. زما یو وار بیا د دې میک د لارې قمندان د کلي اردو د کندهار ته دا پیشنهاد چې شرافتمندانه استعفا وکړي، او که چیرې استعفا ونه کړي موږ مجبور مکلف یو د استجواب او د استهزا لپاره کار وکړو. زموږ پر ولسي جرګه باندې دا غږ دی چې ژر د ژره د لوی کندهار خلک تصمیم ونیسي چې د کندهار کلي اردو د کلي اردو قمندان د دغه چوکۍ څخه برطرفه کړي او پر ځای باندې یو لایق کارمان شخصیت راولي چې د لوی کندهار و خلکو ته خدمات عرضه کړي.
رئیس صاحب دا اوس ما سره والي صاحب دا اوس زه خبرې کوم تقریبا 15 دقیقې مخکې والي صاحب وویل چې زموږ پولیس زموږ اردو چې په ارزګان کې دی دې ته تیار دی چې فقط د دې انتقالات وشي دې ته مواد ور ورسېږي سلای مرمۍ ور ورسېږي مهمات ور ورسېږي چې دوی د خپلې خاورې څخه لویشت دفاع وکړي متاسفانه چې نه مرکزي حکومت او نه قومندان د کلي اردو د کندهار په دې ارتباط باندې همکاري کړې ده زما پر ټولو مشرانو باندې خاصتا پر رئیس جمهور دا غږ دی چې هغه خلک چې بې کفایته دي هغه خلک چې خپلې ادارې ته خپلو معدنانو ته کومک نشي کولی قومندان د کلي اردو باید په اول خط کې جنګېدلی وای دی په کندهار کې ناست مهرباني طالبان ته پیشرونه وایي که دغه مسیج چې شاید سناتور صاحب اعظمي سره مې زما سره مې دی طالبان ته وایي توره مې تیاره لاس مو خلاص دی په هغه کې د ګیزه ولسوالي په لاس ورکړه اوس په چوره او په چنارتو کې سخت جنګ روان دی دی په خوب بیده دی نه د ده توره تیاره شوه نه ده د خلکو معلومات وکړي هغه زموږ سپېڅلي سربازان نن په خاورو کې پراته دي د خاورو لاندې پراته دي یا د دشمن په لاس کې دي دی په کندهار کې ناست دی طالبان ته وایي توره مې تیاره نو توره چې تیاره ده خو بې غیرته یو دغه وکړه یو عملیات وکړه کار وکړه ولاړ شه د خلکو لاس ونیسه هغه خلک چې په دغه سره ګرمي کې دفاع کوي د خاورې هغه ته ډوډۍ ورسوه هغه ته اوبه ورسوه رئیس صاحب محترم زموږ خلک د اوبو د ډوډۍ د لاسه تسلیم شو بله خبره چې زجار صاحب وکړه نور سناتور صاحبان وکړه دا نظام د دغه حکومت د لاسه خراب دی حکومتي چارواکي هېڅوک حاضر نه دی چې ملي شورا ته د استجواب دپاره راسي یا د اداره امور دغه کوي او بل دا خبره رئیس صاحب زموږ غوښتنه دا د سپینه کې چې دا ملا صالح دوی ته دا هدایت کړی دی چې د ملي شورا کمیسیونونو ته مه ځئ دا خبره باید سپینه شي ښاروال هم دا خبره کوي د حوزو امرین هم دا خبره کوي په مجموع کې حکومت دا خبره کوي چې موږ ملي شورا ته حاضرېږو نو دا چې دوی د قانونه څخه ګریز دي دوی خپله دا نظام نه وي دوی خپله د دې نظام په خلاف باندې ولاړ دي نو هغه خلک چې د قانون اساسي مطابقت نه کوي هغه د دې خاورې و د ملک دشمنان دي د هغو سره باید حساب وشي زما جدي غوښتنه دا د رئیس صاحب دا موضوع د امرالله صالح سره شریکه کړه که دی چیرې دغه امر ده کړی دی دی باید قانون ته راکش شي مجازات شي څارنوالۍ ته معرفي شي چې بل څوک بیا دغسې کار نه وکړي تشکر سلامت شي تشکر حنفی صاحب دکتر صاحب گل محمد رسولی کدام مطلب عاجل داره مهربانی بفرمایید بگوین گفتار بسم الله الرحمن الرحیم سلام مجدد جناب رئیس صاحب یک ساعت پیش ولسوالی متاسفانه ولسوالی دولت آباد فاریاب هم سقوط کرده 20 نفر در اونجا ما زخمی شدن و زخمی ها متاسفانه در دست دشمن اسیر شده من خواستم که امیر یادآوری بکنم اگر جناب رئیس صاحب در جنبندی تان بگیرین وضعیت دیگه ولسوالی و وضعیت شیرین تگاب خوش افسوزم به می وضعیت از خدا نخواست از حکومت مرکزی برشان یک کمک صورت نگیره این ولسوالی هم سقوط میکنه هر لحظه فاجعه سر فاجعه که این انسان ها اونم نیروی امنیتی ماست جوان هست اولاد داره زندگی داره کلگیشان رو قتل عام شده در فاریاب جناب رئیس صاحب سلامت باشین تشکر دکتر صاحب محترم استاد محمد اکبری بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه جلال ماب رئیس معاون صاحب منشی صاحبان سناتور صاحبان خواهران و برادران حاضر در تالار با اجازه همه جناب رئیس ما در کشور زندگانی میکنیم که به دلایل متاسفانه تبدیل به دارالمصائب شده و هر روز ده ها نفر از هموطنان ما مرد زن و اطفال در خاک و خون میغلطه از جمله حوادث مصیبت بار حادثه جانسوز لوگه را داشتیم که تعدادی از نوجوانانی که میخواست امتحان کانکور بدهد مورد حمله واقع شدند به شهادت رسیدند قضیه شکردرم دردناک و جانسوز بود و جانسوزتر و دلخراشتر هم حادثه مکتب دخترانه سید شهدا بود
جناب رئیس در او حادثه تا هنوز 80 نفر از شاگردان همون مکتب شهید شده، 184 نفر دختران شاگرد همون مکتب زخمی شده و بیش از 500 نفر از دختران شاگرد همون مکتب دچار آسیب روانی گردیده. جناب رئیس سناتور صاحبا به حکم صریح قانون اساسی به هر یکی از هم دخترانی که شهید شدن یا زخمی شدن و یا آسیب دیدن به اونها کلمه افغان اطلاق میشه. بنابراین 80 نفر دختر افغان شهید شدن، 180 نفر دختر افغان در هم یک حادثه زخمی شدند که یک تعدادی از او زخمی ها هنوزم وضع وخیمی داره، ممکنه شهید شود و ممکنه زنده بمانه و معلول. و اونهایی که آسیب دیدن در این حادثه چنین مصیبت بزرگی که یک فاجعه ملی بود، رئیس صاحب امی مکتب در کنار و نزدیکی یک پایگاه نظامی نبود. از نزدیکی مکتب یک کاروان نظامی عبور نمیکرد تا گفته شود که مقصد اصلی پایگاه نظامی بود یا قطار نظامی بود. در پهلوی از یک تعدادی از شاگردان مکتبم تلف شدن یا آسیب دیدن، بلکه هدف اصلی دشمن حساب شده حمله بالای همین مکتب دخترانه بود که 7000 دختر در اونجا، دختر افغان، دختر مسلمان افغان درس میخواندند. مایک چالان کنید سر، مایک چالان کنید. و تلاش همی بوده که هرچی که تلفات بیشتر شوه از نظر او بهتر بودن. ما از هموطنان عزیز و شریف ننگرهار که بعد از پخش خبر حادثه با صدای رسا با خانواده های شهدا، با خانواده های مجروحین ابراز همدردی کردند، ابراز همشریکی کردند و همچنین از اهالی بروان که با خانواده های شهدا مجروحین همدردی کردند، غمشریکی کردند. تشکر میکنم. اگر 1000 زبان می داشتم با 1000 زبان از اهالی ننگرهار و از اهالی پروان که همدردی. جناب آقای رئیس، ما با عنوان یک ملت مسلمان در چنین حوادثی لازم است که بر زخم یکدیگر مرهم بگذاریم، نه چیزی دیگر. خداوند افغانستان از این وضعیت به وضعیت بهتری که همه در کنار یکدیگر قرار بگیرند، با صلح عادلانه و پایدار همه ما در کنار یکدیگر در جهت آرامی و آبادی وطن خود و با رعایت حقوق یکدیگر و انصاف زندگانی داشته باشیم. تشکر. انجینر محمد خان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم رئیس صاحب، محترم اداري هیئات او ټولو محترم سناتور صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله. ورځم په خیر. جناب رئیس صاحب مسائل ټول وویل سو، په ډیر تفصیل سره ټولو محترم سناتور صاحبانو وویل. د حسن تکرار په خاطر که کورونا جدي ونه نیسو نو کورونا به موږ جدي ونیسي، او دا صرف دی وزارت صحت عامه یا حکومت مکلفیت نه ده، دی فرد مکلفیت ده. جناب رئیس صاحب په جنگ کې طبعا هم قسمی شکستونه وي او هم قسمی پیشرفتونه، ولی موږ همیشه هغه شکستونه وایو، ولی باور لرم چې حکومت د موږ امنیتي ځواکونه
په مختلفو ولایاتو کې پیشرفتونه لري نه ویل کېږي. زه صرف یوه نمونه وایم، تېره ورځ اوبند ولسوالي کې د طالبانو د شکست په څنګ کې 18 مایک ولې خراب شو؟ قطع اوس دا جوس 18 جسدونه یې له سلاو له هر څه سره د جنګ په میدان پاته و چې بیا صلیبي سرخ هغو ته راټول کړو، ویې سپارلو. او په دې مې باور ده کوم تلفات چې د موږ امنیتي ځواکونه ورکوي، کوم شهیدان چې موږ په امنیتي ځواکونو کې لرو، د دې دوه چنده ورباندې خوشحاله نه یو په هغو باندې هم، ولې دوه چنده تلفات جانب مقابل لیدلی دي. الله دې دا ټول تلفات او دا د غم لړۍ ختمه کړه. جناب رئیس صاحب، څو مشخص پیشنهادونه لرم. یوه خبره دا ده چې د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره رښتیا په امنیتي ستراتیژي باید تجدید نظر وشي، او په دې کې د مجاهدینو د بانفوذه خلکو شاملول، او حتی د دې په څنګ کې مې یو پیشنهاد دا ده جناب رئیس صاحب، که په ټولو ولایاتو کې یو والي چې په جنګ ښه بلد وي، یو والي چې له ولس سره ښه روابط لري، یو والي چې د هغه مربوطه ولایت ټولې کوڅې، ټولې ولسوالۍ، ټول دښتونه او درې ورته معلومې وي، که دا والي مقرر سي، ولې ټول امنیتي ځواکونه هم د هغه تر قومنده لاندې وي. بلې د مایک کې څه فرق ده؟ بلې نو په دې کې به یو هغه هماهنګي زیاته وي، بل به ټول مشترکاً یوه قومنده وي. بله مسله جناب رئیس صاحب، لکه څرنګه چې معاون صاحب وویل، ملي اجماع، سیاسي اجماع، یا د ټولو سیاسیونو، د ټولو بانفوذه خلکو اجماع په دې وخت کې اشد ضرور ده، هم د سولې په رابطه، هم د امنیت په رابطه، هم د ملک د وجې په رابطه، هم کوم خواته روان یو، په کوم ځای کې واقع یو، کوم طرف ته روان یو، نهایت د منزل به د موږ څه وي. وروستی عرض مې جناب رئیس صاحب دا ده، د دې په څنګ کې مخکې له هغه باید ووایم چې د جنرال صاحب دوستم دا اول وار نه ده چې لا خپله نفوذه، لا خپله قوته د ملک د دفاع په خاطر باندې د جنګ میدان ته تللی ده. دا یې شاید وروستی هم نه وي، خدای دې ژوندی لري، او په ټول قوت باندې د هغه له ملک نه د دفاع په خاطر چې خپله دی او زوی د جنګ میدان ته تللي دي، په قوت باندې یې تاییدوو. الله دې بری ورکړه ورته. جناب رئیس صاحب، یوه خبره چې منصف صاحب وکوله، دا د برق پایې، که مخابراتي پایې او د برق پایې نور هیڅ نه کیږي، د ملک دغسې حالات دي، دا اضطراري حالات دي. په دې کې که موږ بله بودیجه نه لرو، اول خو لکه څرنګه چې منصف صاحب وویل، د هرې پایې قیمت د ټولو پایو، یعنی د هغې ساحې د پایو د امنیت لپاره که د منطقې خلکو ته وظیفه ورکړه، د هغو معاش همدومره نه کیږي. هغه خلک ټول په خپلو کورو کې دي. که بیا وي چون اضطراري حالات دي، په استثنایي ډول هم د برق او هم د مخابراتو پایو ته دا 2.5% انکشافي پیسې چې د مخابراتو د وزارت دي، او اوس په لسګونو میلیونه ډالر سوي دي، او همدغسې پرتې دي. موږ خو شاید دې ته انکشاف ورنکړو، خو یو نوه له هغه همیشه راټولېده هم چې مخابرات ورځ په ورځ بالاخره له منځه ځي، له دغه هم چې جلوګیري وکړو. دا مهمه او مفیده خبره ده. له توجه نه یو جان مننه. السلام علیکم ورحمت الله. بلوچ صاحب څه وایي؟ بلوچ صاحب کوم گپ دارید؟ بله بفرمایید، زودتر مقصد. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، طور که سناتور صاحبات در رابطه با کرونا نگرانی خود اعلان کردند و در ضمن وزارت محترم صحت عامه هم چندین بار مسائل یادآوری کرد و شما شاهد هستند که امروز
1% آماری را که وزارت محترم صحت عامه اعلان میکنه، من فکر میکنم در روز 2000 یا 3000 مصاب به کرونا میشن و در حدود 100 یا 80 نفر ما تلفات داریم. امیدوار هستم که نگرانیایی که ولوسی جرگه هم در رابطه داشت و اگر ولوسی جرگه به تعطیلی رفت یک هفته و 2 هفته، امیدوار هستم که مشران جرگه هم در رابطه تصمیم بگیره و یک در جنبندی مسئله شود. تشکر از توجه شما جناب رئیس. جناب رئیس، بحث آزاد به پایان رسید. در اخیر من روی 1-2 مسئله بسیار کوتاه اشارات دارم به اجازه شما و به اجازه سناتور صاحبای عزیز. اول خود قسمت مسائل امنیتی، متاسفانه که در اواخر طالبا به بسیار شدت حملاتشان بالای ولسوالی ها و مراکز ولایات مختلف در ولایات مختلف، البته جنوب شرق، شمال شرق و ولایت های شمال و در ولایت های مختلف افغانستان متاسفانه حملاتشان ادامه میتن که منجر به تلفات و خسارات بسیار انگفت افراد ملکی و نظامی های ما شده. در این رابطه جناب علی کوزی صاحب هم پیشتر اشارات داشتن و دیگه سایر سناتور صاحب و انجینر صاحب محمد خان. ما هم نظر ما این است، یک وقت در گذشته که ما در شورای ولایتی بغلان عضویت داشتیم در زمان حکومت کرزی صاحب، بدون شک در تمام موارد در مسائل انکشافی اجتماعی، در مسائل امنیتی ولایت ما همراه ما بدون شک مشوره میشد و ما در سایر مسائل نظریات ما شریک بود و خود ما همینطور روزانه در شورای ولایتی کار میکردیم. شب و تا ضرورت میشد چانته را پوشیده در کنار نیروهای امنیتی خودم میرفتیم استاد میشدیم در عملیات ها و در اینا. اما متاسفانه از روزی که حکومت وحدت ملی به وجود آمد در افغانستان، اینمی مشوره ها با نمایندای مردم، با مجاهدین، با کلانا، با متنفذین کمتر شد و این سبب فاصله و سبب ناراحتی یک تعداد کسایی که به سطح یک قریه، به سطح یک ولسوالی، به سطح یک ولایت، به سطح یک منطقه میتونستن نفوذ داشتن و از نفوذشان استفاده نشد، متاسفانه بی‌توجهی شد. حالی هم پیشنهاد ما به اساس گفته های سناتور صاحبایی است که حکومت باید همونطوری که ما در بخش سکتور صلح یک شورا داریم به نام شورای عالی مصالحه، جناب رئیس بیر جدی یادداشتایتان بگیرین، در شرایط فعلی ضرورت احساس بشه که تا یک شورا به نام شورای عالی دفاع از افغانستان ساخته شود. شورای عالی دفاع از افغانستان ساخته شود تا در اوجا یک تعداد کسایی که مثل قماندانای مجاهدین، رهبرای جهادی، افراد با نفوذ به اصطلاح قومی و اجتماعی که در ولایت مختلف البته اینا نفوذ دارند، در ساحات مختلف نفوذ دارند، در این شورا جمع شوند و از نظریات از اینا، از مشوره های از اینا، از شورای امنیت دیگه تشکر میکنیم. تا جایی که لازم بود اونا مشوره های خود دادن، ولی مشوره های از اونا کامپیوتری بود. مشوره کامپیوتری در ساحه وقتی که او تطبیق بکنید طبعا عوارضات خود می داشته باشه. تنها مشوره کامپیوتری در افغانستان فعلا به درد نمیخوره. مشوره کسی باشه که از اراضی بلد باشه، در جهاد بوده باشه، در مقاومت بوده باشه و اونا با مردم بوده باشند و بتونند که در اراضی یک تغییرات خوبی را به اصطلاح به نفع دولت و حکومت به وجود بیارند. دیگه در رابطه با مسائل مشکلات ویروس کرونا، متاسفانه ما دیده بودم فساد اداری را در نقاط مختلف و در بخش‌های مختلف و در ادارات مختلف، ولی در همین مسئله جلوگیری از ویروس کرونا و قرنطینه هم فساد دیدم. همیشه با چشم سر خود ما فساد دیدم. فساد به این معنا شما ببینید مراکز تعلیمی، پوهنتون‌ها، دانشگاه‌ها، مکاتب که در پالی ازی که اگر خدای را خواسته احتمال انتشار ویروس کرونا وجود داشت، ولی جوانای علم می آموختن، دانش می آموختن، درس می آموختن، با در پالش نفهم داشت انشالله که برای جوانای ما. این را گرفتن اینا تعطیل کردن، رخصت کردن به خاطر که کرونا چی نشه. من شب یک جای میمان بودم، وقت شب برآمدم، باور به خدا بکنید تمام هتل‌های عروسی در داخل هر هتل عروسی از 5000 نفر زیاد جمع شده بود. یک بیروبار بود در یک هتل، نه در دو هتل، نه هتل شهر نو. همیشه با چشم سر خود دیدم هتل تاج کانتیننتال دیدم، در اشتراک میدان هوایی به حد بیروبار، به حد تجمع مردم بود. ما ایران ماندم که اگر کرونا تنها در مکتب میگیره و در هتل عروسی را میگیره به دلیل که اونجا فساد وجود داره، برای ازنا پول میتن. بنابراین جناب رئیس در جنبندی بگیرین که شهروالی کابل جدا این مسئله را
جدی بگیره و جدا هتل‌های عروسی را هم بگه مسدود بکنه. وقتی که ما در یک حالت بحرانی قرار داریم مکتب که بسته میکنی هتل عروسی را هم بسته بکنین. دیگه یک یادداشت از ولسی جرگه آمده که خدمت شما قرائت میکنم. به مقام محترم ریاست بشتان جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان با تقدیم احترامات فائقه متعصی از حکم جزء اول ماده 90 قانون اساسی ولسی جرگه شورای ملی در جلسه عمومی روز دوشنبه مورخ 30 حمل سال 1400 خویش قانون گمرکات که بر اساس فرمان تقنینی شماره 66 مورخ 7/5/1395 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را توشیح و نافذ گردیده بود را با یک سلسله تعدیلات در قید 15 فصل و 207 ماده به اکثریت آرای اعضای حاضر در مجلس تصویب نمود. پیوست این نامه سند متذکره همراه با تعدیلات آن واصل مصوبات مجلس عمومی ولسی جرگه غرض تصمیم گیری و اجرات بعدی به آن مجلس محترم تقدیم شد. با احترام الحاج محمد کریم عطل منشی ولسی جرگه که از طرف ما با کمیسیون مربوطه و سایر کمیسیون‌ها البته این راجع شده. امیدوار هستم که سناتور صاحبا مطلع باشند. تشکر جناب رئیس. بحث آزاد به پایان رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر همکارای عزیز. درنو سناتور صاحبانو کرونا به جدي نیسو او کرونا جدي ده. متاسفانه زه د تیرې هفتې یو رقم تاسو ته وایم چې موږ په امنیتي لحاظ هم ډېر تشویش درلوده او دا اوس مجلس تقریبا فضا یې د دې 10-12 کلو چې زه د دې مجلس رهبري کوم په دغه شکل باندې ما نه ولیدل لکه نن چې ده. او علتونه هم دا دي چې د وضعیت په نګرانۍ کې موږ دغسې حالت ته لاړو. نو هغې اړخ ته متوجه ده. کور مودان د کرونا په رابطه هم ځکه موضوعات جدي دي چې د تېرې هفتې آغاز که سې شنبه را یاده کړو 33 نفر موږ تلف درلود د دې ټولنې هغه بچي چې شفاخانو ته مراجعه کړې وه. هغه چې شفاخانو ته مراجعه نه ده شوې مخکې کمیسیون رئیس محترم بلوچ صاحب تاسو ته ویلي هغه خو شاید درې چنده څلور چنده وي. خو دا چې هغه څوک چې شفاخانو ته راځي او د شفاخانو نه بیرته وځي په دغه مرض باندې مړ کېږي 33 یو دم دغه رقم 50 ته لاړ او 4 ورځې کېږي چې مسلسل په 50 کې چلیږي 53 55 هره ورځ موږ د تلفاتو رقم ده. دا وړوکی رقم نه ده. یعنی هره ورځ بلا نغه موږ د کابل او د افغانستان د شفاخانو نه د کرونا په مرض اخته ښځې سپینګیري ځوانان پیغلې او ماشومان شهیدان ورکوو. کرونا جدي ده. جدي ونیسئ. افغانستان ډېر فقیر او ملنګ هیواد ده او لکه څنګه چې جناب مولوي صاحب منصف ویلي الله تعالی ته عذر زارۍ وکړي او هغه مکاتب او پوهنتونونه چې رخصت شوي دي یا تعطیل شوي دي د کرونا دپاره نو متاسفانه لکه څنګه چې جناب منشي صاحب ویلي دا په دې معنا نه چې موږ د نورې میلې وکړو نور کیسې دې وکړو او په تېر مجلس کې انجینر صاحب محمد خان زموږ مشر هم ورته اشاره وکړه د کرونا دپاره تعطیل کول د صحي اصولو مراعات کول دي. نو بیا به موږ ته تعطیل او رخصتي فایده وکړي او که چېرته موږ د خپلې رخصتۍ په تفریح باندې بدلوو او دا په واقعي رخصتۍ لکه اخترونه او میلې او ودونه او کیسې پکې شروع کړو نو دا بیا ظلم ده ناروا ده. دې نه کار کول ښه دي. مصروف وي په خپلو کارونو. نو زموږ به پیغام د حکومت مشرانو او دوستانو ته دا د تعطیل تر څنګ ناظر واوسي. نوره دنیا کې تاسو وګورئ په زور یې تطبیقوي. ناظر واوسي تر څو د ډله ییزو ناستو مجلسونو ممانعت وشي. همداراز لکه څنګه چې منشي صاحب په اخر کې ویلي د کابل وضعیت او د ولایتو وضعیتونه چې ودونه پکې جریان لري دا هلاکت ده. په دې رابطه د مشرانو جرګې پیغام به حکومت ته دی چې سر د نن نه هغه دوستانو او خویندو چې کارتونه توضیح کړي ترجمې ورځې د حوصله ورته وکړي. د جمعې نه بعد باید حتما د حکومت پالیسي تطبیق شي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړل شي چې ودونه په هوټلونو کې ترسره کړي او یا دې هغې کې په سلګونه خلک موجود دي. زرګونه خو پرېږده په سلګونه خلک موجود دي. نو مشرانو جرګه د دې غوښتونکې ده او د کرونا جدي نیول او د کرونا سره جدي مبارزه زموږ او ستاسو شور فرض او مسؤلیت. مخکې هنریات دې ته اشاره وکړه چې شاید بعضې دوستان په صحي لحاظ مطمئن دي خپله مطمئن دي صحت برابري خو د دې دم باید د یاده ونه باسي چې خپله قاتل جوړ نه شي. د دې خور او ورور نه یو بل چاته د کرونا مرض لاړ شي او هغه متاسفانه پرې مبتلا شي او هغه د هغې وجې نه یا تکلیف وویني او یا یې خدای نخواسته تلف شي شهید شي دی قاتل او
ظالم ګڼل کېږي ځکه د ادرس نه دته ورغلی دی او دا مظلوم یې په عذاب کړی دی او تکلیف کړی دی او یا د خپل ژوند د لاسه ورکړو نو یو څوک چې آګاه عاقل بالغ او په دې پوهېږي چې دغه حالت نه یو څوک زه وژنم نو څه په ټوپک وژل او څه په کرونا باندې لاس ورکولو باندې او په ټوخي ورکولو یا ورسره فاصله نه مراعات کولو باندې وژل یو معنا لري. نو زما مشوره به دا وي چې کرونا جدي ونیسو. د کمیسیون پیشنهاد جناب بلوچ صاحب درست پیشنهاد دی که پرون په ولسي جرګه کې په دې بحث و ما نه هم تقاضا او غوښتنه شوې وه د ولسي جرګې لخوا نه مخکې دې نه چې ولسي جرګه فیصله کوي که چېرته تاسو د ولسي جرګې فیصلې ته انتظار کوئ چې د ولسي جرګې د پرېکړې چا رقم پرېکړه وشوه موږ ورته تایید وکړو دې ته موږ آماده یو او که تاسو خپله پرېکړه اعلانوئ حیات اداري خو فیصله دا کړې ده چې تر 2 هفتو کاري رخصت اعلان شي او که تاسو د تایید وړي موږ دا تعطیلوو رخصتوي تر څو هم خپل ځان وساتو هم خپل بچي وساتو هم خپل خلک وساتو هم د موکلینو سره فاصله ونیول شي او په دې رابطه د حیداري نظر اتفاقي ده بیا هم تعالی فیصله په تالار پورې اړه لري که تالار موافق وي په دواړو خونو کې که ولسي جرګې رخصت کوي موږ خو بغیر هغې رخصتوو یعنې د هغوی تعطیل او د هغوی رخصت سره زموږ رخصت اعلان ده که احیانا تاسو وایئ چې نه موږ یې رخصتوو چې ولسي جرګې هم رخصت کړي نو دا شاکاري تاسو کوئ موږ هم دا نن مجلس نبات سبا کمیسیونو ته که چا مېلمانه راغوښتي درسته ده که نه روانه هفته کې رئیس صاحب دارالانشا او دوستانو ته وایي چې د 2 هفتو دپاره هېڅوک راونه غواړي او په اسد میاشت کې بیا انشاءالله رسمي کارونه سرطان میاشت کې به رسمي کارونه شروع کوو. مهرباني انجینر صاحب. جناب رئیس صاحب موافق یو ولې زه فکر کوم چې په دې مسله باندې یو اورېدل ته څه بحث وشي وروسته له هغه بیا پرېکړه وشي. درسته ده پر روانه هفته کې به روانه یکشنبې ورځ به همداره اجنډا برخه وګرځوو که چېرته د دوستانو خوښه وه او په روانه یکشنبې پورې به وضعیت نور هم معلوم شوی رئیس صاحب کمیسیون درسته ده بلوچ صاحب د یکشنبې په ورځ به بیا دلته تصمیم ونیسو اوس نصاب د مجلس هم نه ده پوره نصاب د مجلس هم پوره شي بیا به موږ او تاسو په خپل تصمیم ونیسو. خو کرونا جدي نیول دا په دې معنا نه ده چې موږ رخصت کوو که نه کوو فاصله به مراعات کوو دلته هم په ستړي مشو کې هم کرونا جدي ده جدي باید ونیسو او ورته توجه وکړئ. د ملي اجماع او د مسلح قوه او حمایت او د مجاهدینو راتګ او د مجاهدینو حمایت د نظام نه او په نظام کې داخلېدل دا د مشرانو جرګې لومړی او اوسنۍ غوښتنه نه ده. د ابتدا د آغاز د حکومت د کرزي صاحب نه بیا د کرزي صاحب د دواړو دورو بیا د وحدت ملي حکومت او تر ننه مشرانو جرګه که د حضرت صاحب په مشرۍ کې وه او که موږ دلته د دې اعتماد درلوده چې ستاسو مشري وکړو مونږ غږ کړی ستاسو په نمایندګۍ بیا غږ کوو چې اجماع ملي یا سیاسي اجماع د مسلحو قواو حمایت او د دوی قرباني او میړانه ستایل او د مجاهدینو پرنفوسه او با نفوسه شخصیتونو نه د امنیت او د نظام د ثبات او د وحدت دپاره د مشارکت دپاره استفاده کول دا د مشرانو جرګې غوښتنه وه دا او وي به. د مارشال صاحب دوستم او د زوی یار محمد دوستم میړانه شجاعت د ستایلو ده. د مشرانو جرګې د ادرس نه زه د محترم خور منشي صاحب مجلس راهله دوستم نه تقاضا کوم چې د ټولو سناتورو صاحبانو سلامونه مارشال صاحب ته ورسوي او زه په ټولو مشرانو غږ کوم چې د خپلو ساحو د امنیت دپاره د ولسي بسیج او مجاهدینو د بسیج په خاطر د مارشال صاحب دوستم نه زده کړي او د خپلو ساحو امن ونیسي. ډېر حکومت مه ملامته کوئ که د حقوقو خبره وي خو سپین کفنونه اغوندو که د جنګ خبره وي بیا مسلح قوتونه ځان ته پرېږدو راځئ لږ څه مبارزه وکړئ څه شاکاري وکړئ د خپلو مسلحو قوتو تر شا ودرېږئ مشکلات زیاتېږي د دې نه وروسته به تیزېږي او که موږ دلته طرف ونیسو چې حکومت یو طرف ده او طالب بل طرف ده نو ما تا پکې بېڅوکی نه ته یو طرف یې ته د دولت همکار یې ته دولت نه معاش اخلې زه ته په طرف کې یو طالب زما ستا سره په دې 2 کلو کې دښمني کړې ده او د دښمن په صفت راته ګوري نو مهرباني وکړه د خپل صف قوي کولو دپاره هڅه وکړه د اصلاحاتو دپاره هم زمینه برابره کړه باید ولسوالۍ سقوط نه شي د ولسوالۍ د سقوطو مخه ونیول شي حکومت ناخوالې او بدبختۍ د حکومت مشکلات د حکومت خودغرضي د حکومت بېکفایتي باید ورته وویل شي خو دا په دې معنا نه چې موږ مسؤلیت نه لرو موږ هم مسؤلیت لرو زموږ سپین ږیري مسؤلیت لري علما مسؤلیت لري باید بسیج شو نو ودرېږو بیا یې یو ځل تکرار وایم د مارشال صاحب دوستم یې کور ودان موږ مشرانو جرګه ترې حمایت او مننه کوو د دغسې د مسلحو قواو تر څنګ ودرېږي د مارشال دوستم زوی عسکر ده زوی منصبدار ده یار محمد دوستم خپله د مارشال دوستم ضرورت څه و چې د ځي سنګر ته په دشته کې د یو ایرکنډیشن او
چپرکټ او کوچ او په داسې سپینګیرتوب اوس جنرال دوستم هغه جنرال مارشال دوستم هغه مارشال دوستم هم نه ده چې 10 کاله پخوا و سپینګیری شوی. تاسو خپل ځانون ته وګورئ، مشر سړی ده د سن تقریبا د 70 نه پورته ده. نو اوس که چېرته دغسې حالات کې هغه د خپل وطن دوستۍ د وطن سره د مینې په خاطر د خپلو مسلحو قواو د حمایت په خاطر د نظام نه د دفاع په خاطر ځي سنګر ته او د خپلو عسکرو مورال د لوړولو لپاره کار کوي. د وکیل، سناتور، سیاسي مشر، والي، قمندان، هر څوک چې د نظام نه د 10 کاله او 20 کاله لذت وړی د ټولو حق جوړېږي چې انتقاد کولی شي، اعتراض کولی شي، مدني فعال، غیر فعال، د ټولو دا حق جوړېږي چې مهرباني وکړي د نظام نه حمایت وکړي. نظام حمایت موږ تاسو ټولو فرض ده. د برق پایو قطع کول دا خیانت ده، ملي خیانت ده. د دوی کشفي او امنیتي ارګانونو زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څوک چې په دې رابطه واقعا نیول شوي دي او یا جرم ثابت دي، عدلي او قضایي ارګان دې ورسره جدي برخورد وکړي. د انجینر صاحب محمد خان د معلوماتو له مخې نه چې دوی پوره معلومات په دې بیا تللی ځکه پولیسي رقم دوی د همدې کمیسیون مشري په غاړه درلوده او اوس هم هغه 2% یا 2.5% چې د مخابراتو د لارې نه د دې بخش د حمایت لپاره ورکول کېږي او طبعا برېښنا هم خپل یو مستقل شرکت ده. دوی د امنیت د پایو د ساتلو د امنیت لپاره یو ستراتیژي او لاره غوره کړي تر څو د ولسي او د همکارۍ له مخې نه د پایو حمایت او حفاظت وشي. د امنیتي سکتور په رابطه چې کومې ملاحظې موجودې وي، جناب یزیدیار صاحب او نور دوستانو خبرې وکړې. واقعا دا په دې معنا نه دي چې مونږ او یزیدیار صاحب یا مجلس د سنا خدای ناخواسته دغه خلک چې اوس په نظام کې دي دا مو خوښ نه دي یا د دوی په بدیل کې مونږ خپل ورور او وراره راولو. هدف دا ده چې څنګه وکولی شي د دغه تلفاتو د دغه بدبختۍ مخه ونیول شي او کارا خلک، پرکاره خلک، د وړتیا ول خلک د ستراتیژۍ په بدلون سره لکه دشمن چې ستراتیژي بدله کړې ده د ستراتیژۍ په تجدید نظر سره چې سناتور صاحبانو جناب انجینر صاحب محمد خان هم ورته اشاره وکړه، شورای امنیت مشران د ملک ولسمشر چې اعلی سرقمندان ده دوی په دې باندې یو بیا کتنه وکړي او د ملک د حفاظت او د مسلحو قواو د مورال لوړولو لپاره او د ولسي بسیج او پرنفوسه اشخاصو، مجاهدینو، ملکانو، سپینګیرو، علما کرامو د حمایت لپاره یوه لاره غوره کړي تر څو موږ او تاسو د مقاومت دغه سلسله د خپل نظام او جمهوریت نه د دفاع په خاطر د خپلو خلکو په خاطر دې مبارزې ته دوام ورکړو. د ټولو شهداو په شمول د دشت برچي د شهداو تسلیت وایم جناب استاد اکبری، رهبر عزیز ما، موسفی کشور ما، سناتور با عزت ما عزت سنا بسیار خوب فرمود. گفتن که این خواهرها و دخترایی که شهید شدن از لحاظ قانون اساسی اطلاق به این به صفت یک دختر افغان میشه. آفریتن، ما من حیث رئیستان از شما سپاسگزار هستیم. تسلیت میگیم به شما و به خانواده همه شهدا. خون ما و شما خون یک خون است. هم افغان هستیم. دشمن ما و شما هم دشمن اشکار و واضح است و یک است. بسیج شدن ما و شما لازمی و فرض است. اگر ما درد شما را درد خود دانستیم و شما درد ما را درد خود دانستین، انشاءالله از این قافله و از این بدبختی مشترکاً بیرون میشیم. اگر گفتیم که نه شما هستین و ما بگوییم که ما هستیم، متاسفانه این بی‌اتفاقی و بدبختی امو کشور ما و شما را 40 سال 42 سال به این حالت رساند. با تشکر میکنیم از شما من حیث یک موی سفید که بسیار خوب فرمودین و حمایت میکنیم. بازم تسلیت میگیم به شما. من تاسو سره یو ستاسو درد زموږ درد ده او تل به د خپل مظلومو خلکو غږ جګوو که هغه په هر ګوشه د افغانستان کې ظلم ورسره کیږي، په هر ژبه چې ګویایي، په هر قوم پورې تړلي. زموږ وظیفه دا ده چې موږ به د هغوی د درد او تکلیف غږ جګوو. په فاریاب کې 2 ولسوالۍ سقوط شوه، اوس ولسوالۍ سقوط شوه، په جوزجان کې او په روزګان کې بدبختي چې کومې مخې ته راغلي دي. بیا هم زه د مارشال صاحب دوستم نه مننه کوم او تقاضا ترې لرو چې د مسلحو قواو سره همکار او همنوا واوسي. د فاریاب د وضعیت د کنټرول لپاره خپل مجاهدین او خپل دوستان او خپل ګروپونه چې هلته لري بسیج کړي تر څو هغې نه حفاظت وکړي. او انشاءالله ستاسو پیام به موږ جناب ولسمشر او د امنیت مسؤلینو ته ورسوو
او د هغوی به متوجه کوو خو زه باور لرم په دې باندې ځکه زموږ مسؤلیت نظارت کول دي غږ کول دي موږ چې دونه جدي یو موږ چې دونه تشویش لرو د هغه چې لکه څنګه چې حاجي صاحب امان الله اعظمي ویلې د هغه چې فزیکي مسؤلیت د هغه به څومره جدي وي نو هغه په دې خوشحاله ده چې هغه د ناکام ماموري هېڅکله هم نه نو هغه به ما ته نه ډېر جدي هغه ما ته نه ډېر مایوس وي هغه ما ته نه ډېر تلاش کوي که هغه مشاور د امنیت ملي ده که هغه وزیر صاحبان دي انشاءالله په دې رابطه موږ بیا هم ستاسو سره پیغام ورسوو او ستاسو په څنګ کې به اوسو وخت به درته واخلو که ما نه په آزاد بحث کې څه پاتې شوي د بعضو دوستانو خویندو ورونو نظریات د هغې بخښنه غواړم په جمعبندۍ کې ستاسو نهایي ټول نظریات موږ ته د تایید وړ دي تصدیق وړ دي او په مصوبه کې راځي بیا هم د حوصلې او صبر نه مننه نصاب پوره نه شو چې موږ قانون ته لاړ شو د فوزیه خور نه چې د کمیسیون په نمایندګۍ او مشرتابه آماده وه د خپلو همکارانو سره چې فرمان دلته وړاندې کړي متاسفانه نصاب پوره نه ده د سنا په تاریخ کې دا یو بل هغه تور داغ پاتې شو چې نن نصاب کې پوره نه ده او اجنډا تکمیل نه شو نو یکشنبې ورځ به انشاءالله ټول سناتور صاحبان حاضرېږو دارالانشا به همکاري وکړي او بیا به د تعطیل لپاره او د دغه څه چې مخې ته پراته دي په دې تصویب باندې اخري خبره وکړو هغه پورې به د ولسي جرګې او د حکومت د مشرانو پرېکړه معلومه شوي د بلوچ صاحب کوم پیشنهاد چې و هغه شخصي پیشنهاد نه و ما هم ورسره مشوره کړې وه د ملک مشرانو غالبا مخکې زیدیار صاحب وویل شاید تر څو نه به حقیقت ولري شاید عمومي تعطیل هم د 2 هفتو دپاره چې پخوا په دې مکاتبو کې ترسره شوی و په بعضې ساحو کې هغه هم د 2 هفتو دپاره نور اوږد شي او عمومي تعطیل دپاره حکومت یو څه برنامه په کار واچوي چې د ټولو مامورینو خو د انجینر صاحب د خبرې په تایید یو څه بحث به پرې وکړو او د بحث نه وروسته اوس خو یو 5 ورځې فاصله شته مجلس سه شنبې ورځ زموږ او ستاسو د دې هفتې اخري مجلس وي په یکشنبه به انشاءالله راسره راټولېږو که رخصت هم و او که نه مو بیا به یکشنبه موږ خپله پرېکړه اعلانوو مننه کور مو ودان